ایران او افغانستان صفري نقطه اسلام قلعه ده او دلته تاسو ګورئ چې ډلې ډلې مهاجرونه را روان دي او راښکته کېږي او دلته خصوصا کورنۍ ځای پر ځای کېږي او ډېر لوی او غټ کمپ جوړ دی چې د سترګې دې لګېږي دلته خلک تاویږي. په لاره کې دوی له ډېرو ګډو شمېر ستونزو سره مخ شوي دي. هلته دوی د لیږد په مرحله کې ډېرې ستونزې درلودې او تر ټولو مهم دا ده چې دوی اوس فعلا ډېر زیات مشکلات لري. زموږ هڅه دا ده چې تقریبا 2.5 میلیون شاوخوا افغانیو نقدي توزیع مو په نظر کې نیولې ده، د غذایي موادو توزیع مو په نظر کې نیولې او د ترڅنګ د انتقال ځینې پروسې مو په نظر کې نیولې دي. لیکن د دوی د راتلونکو افغان کډوالو شمېر بیخي زیات دی. یعنې داسې په نوبت باندې موټر درېږي او ښکته کېږي، درېږي او ښکته کېږي، درېږي او ښکته کېږي. نو دلته د دوی لاسنیوی ډېر اړین دی او شمېر زیات دی. تاسو د قمر بنسټ سره اوسېږئ، تاسو ته لینک پر سکرین باندې ښکاري، ورسره شمېره په ډسکرپشن کې موږ ته مسیج وکړئ او د خپلو ګرانو هېوادوالو ترڅنګ واوسېږئ. ډېره مننه.